مختصر واقعه درته بیان کوم. امیر المؤمنین د خپل زمانه مامون رشید په درسګاه او د هغې په محل د بادشاهۍ کې ډېر علما راتله، مقررین براتله او مفسرین براتله، د حکمت والا او د فلسفي والا خلک براتله. هغوی به بیانونه کول، تقریرونه به کول، وعظ و نصیحت به کاوه. مامون رشید باچا ته به دا ډېر خوند ورکاوه، علمي بحثونه به کول. یو ورځ د دین اسلام په علمي سیمینار باندې غونډه او پروګرام جوړو. مختلف مکاتب فکر څخه علما راغلي وو. یو ډیر جید ممتاز عالم د یهودو هم راغلی وو. چې کله جلسه ختمه سو مامون رشید باچا دغه یهودي عالم ته پیشکش او دعوت د اسلام ورکړي چې ته خو مسلمان سه، ستا دومره ښایسته زندگی بسی، ستا دنیا او آخرت جوړ بسی، ستا به جنت ستا دپاره به ټکانه سي، دومره ښه حافظه لرې، ښه بیان کولی سې، ښه وعظ و نصیحت کولی سې، ښه خطابت او تقریر کولی سې، ښه تحریر لرې، ښه لیکایي کولی سې. هغه اسلام قبول نه کړي. را روان کال ته بیا دغه یهودي عالم د مامون رشید باچا په علمي سیمینار کې د دین اسلام د تقرری او د ثبوت لپاره په بین الاقوامي ادیانو کې د دین تفاضل د بیانولو لپاره یو کانفرنس او یو غونډه تشکیل کړې و. را روان کال په دغه علمي سیمینار کې دغه یهودي عالم د مسلمانانو د خوا د مسلم په حیثیت باندې پیش شو، بیان وکړي. یو داسې ناشنا او داسې جالب بیان د قرآن عظیم شان په مفاهیمو، په رموزو، په اشاراتو، په دقایقو باندې وکړه چې ټول خلک حیران شو. چې کله جلسه ختمه سوله، مامون رشید باچا دغه نه پوښتنه وکړه چې پروش کال خو ته جلسې ته راغلی وې، ته یهودي عالم وې، تا بیان کوله خو د اسلام پر ضد باندې، سږ کال په تا باندې څه وسوله چې تا بیان وکړه د اسلام په حقانیت باندې؟ ویل زه مسلمان سوی، ما خو اسلام راوړی نه کړه. مامون رشید باچا پوښتنه ځینې وکړه، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. پوښتنه ځینې وکړله چې پروش کال خو ته کافر ولې، سږ کال اسلام دې څنګه قبول کړي؟ ډېر یو ناشنا یو عجیب جالبه وجه وایي. ورته وایي چې زما اسلام ځکه قبول کړي، قرآن عظیم الشان مې په ټولو کتابونو د آسماني مې ځکه پورته وګڼل، قرآن کریم مې منسوخ ځکه وګڼل چې ما په خطاطي فن کې مهارت پیدا کړی دی. زه په خطاطي فن کې مهارت لرم، خوشنویسي لرم. ما د تورات 3 نسخې ولیکلې، 3 نسخې مې ولیکلې په ډېر ښایسته انداز، په ډېر کر و فر سره مې دا نسخې جوړې کړې. بیا مې یوړې د یهودو کنیسې د عبادت خانې، هغه ټیم کې خو کمپیوټر او ټک ټک نه و، کمال د لاس ذاتی کمال، اوس خو کمال هم غیر لکه عرض باندې ده. وای چې کله مې کنیسې ته یوړه د یهودو، نو په هغه تورات کې مې کمی هم کړې وه، بیشي مې هم پکښې کړې وه. لیکل خو ما څه الفاظ چې زما زړه غوښتل په تورات کې هغه مې کم کړي، او چې څه الفاظ مې زړه غوښتل هغه مې په تورات کې زیات کړي. خو چې کله مې کنیسې ته یوړله، 3 نسخې وې، په ډېر لوی قیمت مې خرڅ کړي. هیڅوک هم نه دی را باندې پوسوی، که پوسوی هم یې غږ نه دی را باندې کړی چې هلکه دا تورات کې خو د الفاظ کم دي، دا ولې کم دي، په څه خاطر کم دي، دا دې ولې کم کړي دي؟ ما دې سره نه ویلي، د یهود علما موجود وو. دغه شان په ډېر لوی قیمت سره هغه 3 نسخې د تورات یې زما څخه واخیستې، ډېر بې شبهه پیسې راته راکړې. وایي زه رالم، بیا مې د انجیل شریف 3 نسخې ولیکلې په ډېر ښایسته انداز او په خوشنویسي باندې. دا مې یوړه د نصاراو په عبادت خانه کلیسا باندې مې وڅرخوئ. مال انجیل مې لیکلی، ستاسو آسماني کتاب ستاسو په نظر چې ورته وایاست مع تحریف، دا مې لیکلی په خوشخطي باندې. فلهذا څوک غواړي دا کتاب؟ یو ویل زه غواړم، بل ویل زه غواړم، بل ویل زه غواړم. چې کتاب یې سر تر پایه وکتل،
په انجیل کې مې هم کمی او بیشي کړې وه. په انجیل کې مې هم کم ځای چې زما زړه غوښتی هغه مې پکې کم کړی او نه مې و پکې لیکلی، او کم اشیا چې زما زړه خپله غوښتل چې زه دا زیات کم هغه مې پکې زیات کړي، خپله د الله د طرف څخه نه دی، ما خپل د ځانه پکې ولیکل. خو نصاراو هم ماته هېڅ نه دي ویلي، هغه انجیل په ډېر لوی قیمت سره یې زما څخه واخیسته. وایي آخر رالم چې راځه قرآن کریم ولیکه. قرآن عظیم الشان چې مې ولیکل لیکایي مې شروع کړه. وایي څه تحریف مې پکې وکړي، څه الفاظ مې پکې زیات کړه او څه الفاظ مې پکې کم کړي. وایي قرآن کریم چې مې وګرځول په خلکو باندې، وایي چې هر یو به وکتئ وایي دا خو د قرآن عظیم الشان په دې صفحه کې دا لفظ کم دی، دا زه نه غواړم. بیا وایي بل ځای ته ولاړم، په هغه ځای کې مې قرآن کریم وګرځول، مال قرآن کریم ما لیکلی هدیه کوم یا څوک یې اخلي راڅه که نه. وایي هغه چې مې وکتئ بیا مې راته وویل چې صاحب دغه لفظ په دې کې زیات شوی دا خو محرف ته محرف قرآن زه نه غواړم. وایي په ټول خپل علاقه او مملکت کې مې دغه محرف او زما څخه لیکل شوی په خوشنویسي په کتابت باندې لیکل شوی قرآن مې وګرځوئ، وایي هېچ چا هم نه اخیستل. وایي ما سوچ وکړئ، ما فکر وکړئ، ما په ځان کې تعقل او تدبر راوسته چې یاره ګوره تورات مې ولیکئ، د خپله ځانه مې کمي او بیشي پکې چې وکړله هر چا واخیستې، تحریف هر چا قبلوئ. انجیل مې ولیکئ، تحریف مې پکې وکړه، زیات و کم مې کوي، هر چا واخیسته. خو واحد کلام د الله رب العالمین حقانی کلام دی قرآن عظیم الشان، چې یو لفظ او یو حرف پکې اضافه او کمبود راولي بیا هیڅ کله د چا لپاره قابل قبول نه دی. قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن عظیم الشان الفاظ محفوظ دي، مسون دي. د قرآن عظیم الشان په الفاظو باندې څوک تغییر نسوای راوستی، البته معانی د قرآن عظیم الشان کې څوک بدلون راوستی سي. هر انسان هر ډلې والا قرآن عظیم الشان په خپل ځان باندې فټ کړي، بل ډلې والا قرآن کریم په خپل ځان باندې فټ کړي. قرآن کریم مشتوی چې یضل به کثیرا، په سبب د قرآن کې الله رب العالمین ډیرو خلکو ته هدایت کوي، ډیرو خلکو ته الله درجات لوړوي، ډیرو خلکو ته سبب د دخول د جنت ګرځي، ډیرو خلکو ته سبب د فلاح د دنیا او د آخرت ګرځي. لیکن د بعض خلکو د پاره سبب د گمراهی د گمراهی. قرآن کریم الفاظ بوایي، د قرآن کریم د الفاظ سره سره به دی گمراه وي، دی به فاسق وي، یا به پر اصطلاح به کافر د دنیا تللی وي. د قرآن عظیم الشان الفاظ صحیح وي خو معنا یې غلطه کوي. فلهذا علماء کرام همیشه عوام الناس او خواص ټول ته دا وصیت کوي که قرآن کریم الفاظ خپل وایاست یا خپل په زامنو وایاست نو تاسو به یو صحیح حقانی علماء ته به ورولئ، حقانی مدارس ته به ورولئ چې الفاظ تاسو ته صحیح یاد کی. او کچيري د قرآن کریم په مفاهیم او معانی باندې ځان پوکول غواړي، سر خلاصول غواړي، هم به تاسو صحیح حقانی علماء مدارس ته وځئ او د هغې مکاتب ته رجوع کوئ چې کوم ځای کې صحیح حقانی صحیح العقیده راسخ العقیده علماوي تاسو د قرآن عظیم الشان په الفاظ باندې په صحیح طریقې سره پوه کوي، نو دین به هم برابر وي او دنیا به هم برابر وي.